ومخرج المتفرع واضح. مخرج دغه حرف چې هغه جوړ کړی شوی دی واضح دا واضح دی. والفصيح ثمانية. فصيح په دې کې اته دي. همزه بین بین، همزه بین بین. متفرع هغه دی چې هغه جوړ شوی لکه قواعدو کې راځي. نو سأله یو د همزه مخرج دی او یو د الف مخرج دی. نو دا دواړه د ساده کې چې د حمزه او د الف په دې منځ کې دا شي. ځکه په الف باندې په حمزه باندې حرکت د فتحې دی او فتحه مناسبت لري د الف سره، نو دا به نرمه ادا کې. نو یو حمزه ده بین بین ساله. دویم وهي ثلاثه. نو دا درې حرف شو، دا درې مخارج شو، درې مخارج شو. ځکه کله په حمزه حرکت د فتحې او کله په کسری او کله په د ضمې. نو دا په تفصیل سره په بین بین کې دا ویل شوی دی. والنون الخفیه او نون خفی. اوس د نون خفینه سلورم مخرج دی متفرع. نون خفی لك عاك عنك عنك بنوي پکې. نو په دې پوزه کې بس د نون आवाज وباسي. والف الاماله او الف د اماله شو، الف د اماله شو. عماد عماد. نو دا نه یې ده او نه الف ده. نو د یو د الف په دې منځ کې به یو حرف ته ادا ک. نو دې الف د اماله ویل کېږي. نو دا شپږم شو. ولام التفخیم. لام تفخیم دی لکه الله الله والله دا شو. نو دا تفخیم په دې لام کې دا د الله سبحانه وتعالی د عظمت او د کبریت د اظهار لپاره دی. نو په حقیقت کې دا لام هم د ساده کېږي. والصاد کالزای والشین. او کله داسې چې دا صاد په شان د زی او د شین کالجیم وشین کالجیم. والصاد کالزای. دا صاد چې دی دا په شان د زی ادا کېږي. صادقه صادقه. نو دا صاد ته صاد نه وي او نه زی وي. نو د صاد او د زی په دې منځ کې وي. صادقه صادقه. او دغه شین او جیم دغه شانته لکه اجدقه اجدقه. اجدرو دا اجدرو وایا اجدرو. نو نه جیم شي او نه شین شي. نو د جیم او د شین په منځ کې دا ادا کوه. اما صادو هر چې صاد راغلی کسینې دا په شان د سین دی. والطاء او طی کتای دا په شان د تی. والفاء دا فا چې د په شان د با. والضاد ضعیفه او ضاد ضعیفه دی. والکاف کالجیم او کاف دا په شان د جیم دی. فمستهجنه. نو دا قبیح دی. دا قبیح دی. دا په کلام د عربو کې نشته. صاد د سین په شان ده او صاد چې دی دا د سین په شان ده. چې کوم ځای صاد راغلی دی نو هلته ته خالص سین وي. نو دا مستهجن دی. دا قبیح دی. نو معنی دلته څه کې غلطیږي، معنی دغه خرابېږي. لکه اوس مثلا د صدقه په ځای د صدقه ویلې نو خالص سین شو، صاد ادا نه شو، نو دلته غلطیږي. نو دا قبیح دی. دویم والطاء کالتاء. اوس طی دا په شان د تی وي. طی دا په شان د تی ادا کی. نو دا مستهجن دی. اوس لکه مثلا د سلطان په ځای ته سلطان وي. بل اوس والفاء کالباء. اوس فی په شان د بی وي. لکه فور دا بور وي. بور بیخي بور ونه وي خو دا فی داسې ادا کی چې نه فی شي او نه بی شي. بور وور داسې وي. بور دا خپل خاص د پریکټس غواړي. نو دا نه پیشو نه بیشو. نو دا مستهجن دی. دا مستهجن دی یعنی دا قبیح دی. او ضاد ضعیفه. ضاد ضعیفه څه ته وایي چې دا په مابین د ضاد او د ضا کې ادا کی. په مابین د ضا او د ضاد کې ادا کی.
لکه د دې مثال چې مثلا بیخي زاویه لکه ضالین بعضې خلک وایي که نه ولا ضالین نو دا خالص زوی شوه زوی پکې ویل دا غلط شو او یا داسې ادا کړي چې خالصې لکه ضاد یې ادا نه کړي په دې منځ منځ کې ادا کړي نو بیا څه دی یعنی ضاد چې کله مشابه بضا شي نو بیا مستهجن دی چې والکاف کالجیم یو کاف چې په شان د جیم وي کاف چې په شان د جیم وي نو بیا مستهجن دی والکاف کالجیم یو کاف د په شان د جیم دی دا کاف په شان د جیم باندې فمستهجنتون نو دا قبیح دی او دا په کلام د عربو کې موجود نه دی و اما الجیم کالکاف هر چې جیم دا په شان د کاف دی والجیم کالشین او جیم دی په شان د شین فلا يتحقق دا ثابت نه دی جیم په شان د شین لکه مخکې موږ د مثال ویلی نو دا حروف چې دی دا خلق ادا کوي خدا متفرع ورته وي خدا غوره نه دي ومنها المجهوره دې پر اوس مخارج بیان کړه او مخارج یاد شو نو پای کې متقارب چې دال دی طا ده او دغه شانته فا ده با ده دا متقارب شو عین دی حا ده او حمزه ده ها ده دا متقارب حلقی دی ضاد دی طا ده ضاد ده دا متقارب دی په مخرج کې لام دی دا متقارب شو اوس د دې نه وروسته بل چې هغه صفات د مخارج ورته وایي نو هغه ذکر کوي چې هغه مخکې د یاد کړه متقارب بالمخرج یعنی مخارج د زده کړه نو متقارب بالمخرج هغه خود و خود یاد شو نو ذکر کوي د مخارجو نه پس صفات د حروف چې دا متقارب فی الصفات دا کوم حروف دي چې متقارب فی الصفات دا کوم حروف دي نو اوس دا خبره کوي ومنها المجهوره نو د دغه نه مجهوره دي والمحموسه مجهوره د جهر نه دي او جهر د आवाज اوچتول ته وایي نو د دې حرفونو دا کول په وخت کې आवाज اوچتيږي محموسه د همس نه دي او همس د आवाज کته کول ته وایي نو د دې په مقابل کې شو ومنها شدیده بعضې حروفونه شدیده دي په ادا کولو کې سختی غواړي که نه ادا کولو کې والرخوة او بعضې رخوه دي دې ته رخوه هم ویلی کېږي دا په ادا کولو کې نرم دي او ما بین د دې کې دي چې مجهوره محموسه د یو بل مقابل شو او چې مجهوره دې وپېژنده محموسه به خپله وپېژنده او چې محموسه دې وپېژنده باقي چې پاتې شو دغه مجهوره دي هر چې شدیده او رخوه دي او متوسطه وما بینهما او ما بینهما ته متوسطه وي نه بعینه څه دي شدیده دي او نه رخوه دي متوسطه دي دا ومنها المطبقه اوس دا ذکر کوي دا اجمال ذکر کوي بعضې څه دي دا مطبقه دي بعضې د دې نه مطبقه هغه دي چې په دې کې ژبه د حرف اعلی سره متصله کېږي والمنفتحه بعضې منفتحه دي چې په هغې کې ژبه حنک اعلی نه راجدا کېږي ومنها المستعلیه او بعضې په دې کې مستعلیه دي چې ژبه پکې پورته کېږي والمنخفضه او انخفاض چې ژبه پکې د حنک اعلی نه راښکته کېږي خفض ومنها حروف الذلاقه او بعضې په دې کې حروف د ذلاقه دي ذلاقت اصل کې په تیزۍ باندې ادا کولو ته وایي که نه په تیزۍ سره ادا کولو ته وایي لکه تیز زبانۍ ته ویل کېږي نو مراد د ذلاقت نه فصاحت دی یعنی دغه حرف په ادا کولو کې اسان دی په جواب باندې زر ادا کېږي والمصمته او بعضې هغه دي چې هغې ته مصمته ویل کېږي ځکه چې د هغې نه چې هغه ثقیل حرفونه دي نو که په رباعي خماسیو کې به د هغې نه حرف نه راځي نو د هغې نه څه دی اسمات کړی شوی دی چپوالی د هغې نه کړی شوی دی چې د رباعي خماسیو کې هسې هم د هغې حروف سوا دي
او ته پکې دغه حروفونه راوړې نو دا نورم درون شو. ومنها حروف القلقله، بعضې د هغې نه حروف قلقلې دي. قلقله هغې ته ویل کېږي چې یو شی لکه مثلا اوس بال که نه چې هغه دیوال له ولي هغه واپس راټوپ کړي، نو دې ته دغه شانته ته به ژبه مخرج سره جوخته کړي او بیا به دا ژبه راواپس کړي. که راواپس دې نه کړه نو بیا به هغه ټکې نه ادا کېږي او دې ته حروف لقلقه هم ورته وایي او قلقله هم ورته وایي. لکه مریج، مجید. نو که داسې وایي چې مجید نو دلته دال ادا نه کو، دال دلته ته ادا نه کو، دال بل ادا کېږي چې ژبه ته د مخرج نه واپس کړي. والصفیر، او بعضې حروف صفیریه دي. صفیر دا په اصل کې د مرغۍ اواز ته ویل کېږي، د مرغۍ اواز ته ویل کېږي صفیر. دا د هرې مرغۍ اواز ته ویل کېږي. بعضې وایي چې د بانګي اواز ته ویل کېږي، خو لیکن د هرې مرغۍ اواز ته ویل کېږي. نو د دې په اواز کې د ژبې نه نری غونده کې اواز وځي په حرف ادا کولو کې، دې ته حروف صفیریه وایي. دې ته حروف صفیریه وایي، دې ته نری غونده کې اواز وځي. صاد، سین، نو دغه شان ته د اواز راوځي، معمولي شپېلې غونده کې اواز راوځي، دې ته صفیر وایي، دې ته صفیر وایي. واللینة، او بعضې حروف لینه دي، دې ته حروف لینه هم وایي، نرم حروف. والمنحرف، او بعضې حروف منحرف دي چې غلام دی. والمکرر، انحراف د مخرج نه کوي که نه، چې انحراف د مخرج نه ونه کړي نو نه ادا کېږي. والمکرر، او بله د صفت دغه مکرر به څه به دا حرف به پکې په مخرج کې به ودرېږي نه، نو ژبه په مخرج کې ودرېږي نه، مسلسل به په حرکت کې. والهاوي، او بل صفت د حروفو چې دی هاوي دي چې هغه د هوا نه ادا کېږي. والمحتوت، او حتی یهودو د اسم مفعول صیغه ده، دا په معنی د زر ویلو باندې، محتوت په معنی د زر ویلو باندې، نو دا چې کوم زر ادا کېږي دې ته محتوت ویل کېږي. نو دا اجمالی خبره شوه چې مجهوره دي، محموسه دي، شدیده دي، رخوه دي، او متوسطه دي، مطبقه دي، منفتحه دي، تر مکرر، هاویه او محدود دي ځای پورې ټول. اوس دلته د هر یو تفصیل بیانوي. نو اوس دا خبره کوي فالمجهورتو، نو مجهوره چاته وایي؟ مجهوره اوس چاته وایي چې مجهوره د جهر نه دی، او جهر د اواز اوچتولو ته وایي، خو دا حروف د دې اوس کم دي او دا به ادا کېږي څنګه؟ نو دغه حروف دي ینحصرو جر النفس چې منقطع کېږي، ینحصرو چې منقطع کېږي به، بندېږي به، جاری کېدل د څه؟ جاری کېدل د نفس، جاری کېدل د نفس. فالمجهورتو، مجهور هغه دي چې ینحصر فيه چې منحصره کېږي په دې کې، جری النفس جاری کېدل د سا، لکه سا دننه لاړه شي بیا واپس راځي، نو دې ته نفس ویل کېږي چې سا په دې باندې بندېږي سره د متحرکوالي د دې نه. وهي ما عدا حروفو، او دغه علاوه د دغه حروفونه ستشحثک خصفه، نو د دې حروفونه علاوه دا نور دي. ستشحثک خصفه، نو دا حروف شو. والمحموسه، او محموسه بخلاف یا د دې په خلاف باندې دي، نو د هغې په معنی څه وي چې لا ینحصر جری النفس مع تحرکي، چې متحرک وي نو څه وي نفس به نه متحرک دغه کېږي، دا منحصر کېږي. ومثل بقققا وکککا، د دې مثال ورکړل شوی دی د مجهوله په قققا په قاقا قا باندې، او نو دا متحرک دي، نو د سا جاری کېدل په دې باندې بم شو. کا 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 کا، نو دا محموسه دی، د سا جاری کېدل په دې باندې په بند نشو.
وخالف بعضهم. دلته اوس په دې کې موږ صرف دا پیژندل کوو که نه، ځکه چې مشق دا جدا سیز دی، نو دا د دې ځای کار نه دی. موږ دلته صرف دا حروف معلوموو، او دا موږ معلوموو چې اوس لکه مثلا متقاربین خبره وکړه چې دا په مخرج کې کم دي او دا په صفت کې کم دي. وخالف بعضهم، نو خلاف کړی بعضو. فجعل الضاد، نو مقرر کړی دی ضاد او ضا او ذال والزا والعين والغين والياء من المحموس، دا د محموسونو حساب کړی دي. ضاد او ذال او ضا او زا او عین او غین دای د محموسونو حساب کړی دي، خو غوره قول دا نه دی. وخالف بعضهم، دې کې بعضهم ته نسبت کړی دی، خلاف بعضو کړی دی په دې کې. نو بعضو علماء قول دی او غیله اعتبار نشته دی، بعضو له اعتبار نشته دی. والکاف والتا من المجهوره، او کاف او تا د مجهورونو حساب کړی دي، خو لیکن مشهور قول دغه دی چې ستشحثک خصف دا د محموسونه دي، د مقابله ګونه چې پاتې شو هغه د مجهورونه دي. او دی خیال کړی دی ان الشدت تؤکد الجهره، چې شدت په کوم حرف کې راشي چې کوم د شدیده ونه نو هغه مؤکد کوي جهر لره، جهر لره مؤکد کوي. جهر په زور باندې اواز ته وایي کنه، او شدت په سختۍ سره، نو دا یو بل ته نږدې غونده شو، دا یو بل ته نږدې غونده شو. والشدیدة، شدیده ما هغه دي ینحسرو چې منحسر کېږي، منقطع کېږي، جری صوته جاری کېدل د اواز د دې حرف، عند اسکانه په وخت د ساکن کولو د دې کې، فی مخرجه په خپل مخرج کې، نو فلا یجری دا به نه جاری کېږي. ویجمعها او جمع کوي دغه شدیده ولره، اجدک قطبتا، اجدک قطبتا، او دا په تجوید کتابونو کې راځي لکه قطب جدین، او په دې کې حمزه سوا شوی ده اجدک، او کاف پکې سوا شوی ده قطب جدین. خدا د تجوید کتابونو کې ویل کېږي. نو کله چې دا ته ادا کې، نو په مخرج کې به د اواز بندېږي، منحصر کېږي به. لکه د دې مثال مخکې ذکر شو، مجید، مریج، دغه شانته. والرخوة او یا والرخوة بخلافها، او والرخوة په دې کې دا ټول پکې ویل شي، دا درې واړه الفاظ په دې رخوة، رخوة او رخوة دا پکې شي ویل. نو رخوة یا رخوة درخه يرخون ماخوذ دی د فعلتون په وزن باندې، دا فعلتون په وزن باندې دی. بخلاف هدا په خلاف د شدید دی، ومبین هغه چې مابین د دواړو کې دي، یعنی متوسطه ما لا یتم، هغه دی چې لا یتم له الانحصار ولا الجري، چې نه کامل کېږي د لپاره پیدا کولو کې د انحصار بندیدل او د بندیدل د اواز او د جاری کېدل د اواز. ويجمعها او جمع کوي د متوسطه ولره لما يرعنا، لما يرعنا دا ټکی چې دی دا ټکی اوس یاد کدلته لما يرعنا، ولی تاسو رعایت ونکه زمونږه، ولی تاسو رعایت ونکه زمونږه لما يرعنا. نو چې کله تا دا ټکی یاد که چې دا متوسطه دي او شدیده دیم زیاد که چې اجدوکه قطب ته، نو منځ کې چې کم پاتې شو هغه دی خوشوتي. ومثلت او د دې شدیده او رخوه متوسطه و د دې مثال ورکړی شوی دی بالحج، بالحج. نو که چرته اواز دی په دې باندې بند نه که، نو بیا به حج حج، نو جم دی صحیح ادا نه کو په دې کې. دویم چې هغې کې رخوه دي طش، نو په دې باندې اواز نه بندېږي. والخل په دې باندې اواز نه پوره جاری پاتې کېږي او نه په دې کې پوره بندېږي. نو دا مثالونه شو، دا د درې واړو مثال شو، د شدیده د متوسطه او د رخوه. والمطبقه بل چې دي نو مطبقه دي ما غري ينطبق على مخرجه الحنک، چې منطبق کېږي په مخرج د دې باندې حنک،
حنك دا حنك. وهي الصاد والضاد والطاء والضاء دا ټکي دي. نو دا ټکي دا منطبقه دي، دې ته مطبقه ویل کېږي ځکه چې په دې کې ژبه دا حنک اعلی سره جختیږي، د حنک اعلی سره جختیږي. نو خدا سبا د ژبه جختې چې اسنه د سواد په ځای کې ادا کولو کې د خې اواز وباسي، نو او یې د زواد په ادا کولو کې د غین اواز وباسي. اول منفتحه اوس منفتحه انفتاح نه دی، انفتاح د خولې کولاوېدو ته ویل کېږي. معنی دا ده چې په دې کې به ژبه حنک اعلی ته نه پورته کېږي، بخلافها هغه د په خلاف دی، نو په دې باندې به اواز نه بندېږي په وخت ادا کولو کې. هذا وصلی اللهم علی نبینا محمد.